هغه وسوسه چې په ایمانی مسایلو کې شک پیدا کوي. وسوسه ډیر ځایونه شیطان پیدا کوي، خو یو له هغو څخه دا دی چې د الله جل جلاله موجودیت، د آخرت موجودیت، قرآن د الله پاک کتاب دی او که نه دی، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر دی او که نه، یعنی په داسې ایمانی مسایلو کې وسوسه. هغه خلک چې دغه ډول وسوسې تر خپل اغیز لاندې راوستلې وي، موږ د هغوی څخه خامخا دا ډول خبرې اورېدلې وي. کله چې لمونځ کوم په فکر کې مې داسې شان راګرځي، که الله نه و نو دا لمونځ چاته کوم؟ زه هڅه کوم چې د دې ډول فکرونو څخه ځان وساتم، خو فکرونه مې ډیریږي او غلبه را باندې کوي. اخر راڅخه هیر سي چې د لمانځه په څوم رکعت کې وم. دغه ډول وسوسه لرونکي انسانان لاندې سوالونه هم حسوي: که الله موجود نه و، که آخرت نه و، که قرآن د الله پاک کتاب نه و، تر دې مخکې چې خدای کائنات پیدا کړي څه شی موجود و؟ که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر نه و، ما ملایکې نه دي لیدلې، نو کیف له ملایکې نه وې؟ دغه ته ورته ډېرې وسوسې او سوالونه په ذهن کې ورګرځي. دغه ډول وسوسه لرونکی انسان هڅه کوي چې د حل لاره پیدا کړي. دی ګمان کوي چې د حل لاره به دا وي چې د الله د حضور څخه لرې سو او عبادت پرېږدو، چې په دې کار سره تاوان او زیان ته مخه کوي. هغه انسانان چې د دغې وسوسې ښکار سوي دي د عقل او خیال خبرې سره ګډوي، او هغه شک او وسوسه چې په خیال کې وي هغه خپل د عقل بولي، او دا ګمان کوي چې زما عقیده خرابه سوې ده او ایمان مې زیانمن سوی دی. دا ګمان چې اصلا بې بنسټه دی د زړه او عقل کار بولي، او فکر کوي چې زما عقل هم دا تصدیق کړې ده او ویې منل. حال دا چې دا شک نه د عقل لخوا دی او نه هم عقل تصدیق کړی دی، او نه هم د هغه کس ایمان او عقیدې ته زیان رسېدلی دی. دا شک د شیطان هغه وسوسه ده چې په خیال کې یې راګرځوي. او کله بیا داسې وسوسه هم پیدا کیږي: که چیرې الله نه وای، دا نړۍ به په خپله پیدا سوې وای او نظام به وای. آیا دا امکان لري چې د قرآن په څېر یو کتاب د بشر ولیکي؟ او د هغه شیانو په اړه فکر کوي چې کفر ته نږدې وي، وروسته ځان تر اسلام وتلی او کفر ته داخل سوی بولي. یعنی داسې انګیري چې ما د هغه څه په اړه فکر وکړ چې پر هغه باور کوونکی کافر کیږي. زه ایمان لرم، ما ولې داسې فکر وکړ؟ او بالاخره د ځان سره دې پرېکړې ته رسیږي: زړه مې خراب سوی دی، زما ایمان ته زیان رسېدلی دی، زه له دین څخه وتلی یم. او دا چې دا وسوسې د هغه په اراده کې نه دي او کنټرول یې هم نسي کولی، نو ناامیده کیږي. د دې وسوسې څخه د خلاصون د حل لارې چارې: د دې څخه ملهم دا دی: په دې حقیقت باید پوه سو، هغه مسایل چې د دین په اړه وي د هغه په اړوند په خیال کې څه راګرځېدل انسان د دین څخه نه باسي. د کفر بیره، یعنی دا وهم او بیره چې زما ایمان به زیانمن سوی وي، د انسان ایمان ته زیان نه رسوي. د کفر په هکله چې کله په ذهن کې څه راګرځي انسان نه پرې کافر کیږي. ځکه چې خیالات، تصورونه، وهم، بیره، فکر هغه څه نه دي چې عقل تصدیق کړي وي او زړه هم منلی وي، بلکې دا جلا او بیل شیان دي. خیالات، وهم، بیره، تصور ټوله وسوسه ده
چې دا د انسان په اراده کې نه دي او انسان به په دې اړه هم نه پوښتل سي چې دلیل یې دغه آیت شریف دی. سورة بقره 286 آیت. نه کوي تکلیف الله پر هیڅ نفس باندې مګر په اندازه د طاقت ده. یعنی هغه ګناوي چې په زړه کې ګرځي هغه معاف دي. حتی که څوک د کمې ګناه اراده هم وکړي خو ګناه تر سره نه کړي هغه معاف دی او بخښنه ورته سوې ده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله تعالی جل جلاله زما د امت ټول هغو مسلمانانو ته عفه کړي چې په زړه کې وسوسه ورګرځي مسلمان هغه تر سره نه کړي او یې نه وایي. له دې حدیث شریف څخه هم معلومیږي چې د انسان په خیال کې ورګرځېدونکي غیر ارادي وسوسه او خراب کارونه عفه سوي دي. او بیا هم دغه آیت شریف سورة نور 33 آیت. او دنیوي ګټو لاسته راوړلو لپاره هغه مینځې چې غواړي پاکې واوسي زنا ته مه مجبوره کوئ. بې له شکه چې الله جل جلاله زورور دی او د زور چلوونکو عاقبت به ډېر تریخ وي. او هغه مینځې چې خپل په خوښه نه بلکې په زور سره زنا ته مجبوره سوي دي الله جل جلاله یې بخښي. د دې آیت څخه داسې څرګندېږي چې هغه مینځې چې په خپله خوښه زنا ته نه وي حاضرې سوي بلکې په زوره چا حاضرې کړې وي دوی الله جل جلاله په خپل مرحمت سره بخښي ځکه د ځان صلاحیت او خلاصون د دوی په وس کې نه دی او بل څوک پرې امر چلوي. ورته تلاوت کړ. د بقرې صورت 280 آیت. ای خپل پر نفسونو ظلم کوونکو زما بندگانو د الله د رحمت څخه ناامیده کیږئ مه ځکه بې له شکه چې الله ټوله ګناهونه بخښي بې له شکه چې هغه ډېر مهربان او بخښونکی دی. کله چې دا آیت ورته تلاوت کړ نو ابن عباس ورته وویل زما په نظر دغه آیت دی. یو وخت ابراهیم علیه السلام الله جل جلاله ته وویل ای زما ربه انسانان څنګه بیرته راژوندي کوي ما ته یې راوښیه. الله جل جلاله ورته وویل ستا له باور نه پرې کېږي چې زه مړي راژوندي کوم؟ ابراهیم علیه السلام ورته وویل بې له شکه چې باور پرې کوم خو خپل د زړه د اطمینان لپاره غواړم دا ووینم. نو ابن عباس ورته وویل چې زما تر ټولو دغه آیت خوښ دی ځکه چې ابراهیم علیه السلام د خدای پاک څخه پوښتنه وکړه چې مړه سوي انسانان بیرته څنګه راژوندي کوي ما ته یې راوښیه. الله جل جلاله ورته وفرمایل آیا باور دې نه پرې کېږي؟ ابراهیم علیه السلام ورته وویل بې له شکه چې باور پرې کوم اما غواړم زړه مې نور هم مطمئن او آرام سي. الله تعالی جل جلاله د ابراهیم علیه السلام د دې خبرو څخه خوښ سو. دلته هم دا معلومیږي چې هغه وسوسه او فکرونه چې د ایمان په وړاندې پیدا کیږي په هغو سره د انسان ایمان ته زیان نه رسیږي. نو تصدیق او قبول ارادې ته ګوري او یوه معینه اندازه لري. خیال وهم تصور تفکر د تصدیق او قبول څخه نه دي دوی د اندازې او ارادې تابع کېدلی سي.
او دا حقیقي شک او وسوسه نه وي. خو یو انسان که په قصدن او ارادي ډول سره داسې سوالونه وکړي او هغه بیا د ځان سره ترسره کړي، لکه الله به موجود وي او که به نه وي، آخرت به وي او که به نه وي. په داسې حالاتو کې جزئي اراده په قصدن کاروي او دلته واقعي شک او شبه منځته راځي او خاوند یې زیانمن کیږي. د ایمان او حقیقت ته په بېطرفي ډول کتو سره مخالف لوري ماتیږي او حق بریالی کیږي. مثلا که چیرې الله نه وای، دا عالم به وای او د دې سوال جواب په بېطرفه توګه محاکمه کوي. دا ډول محاکمه داسې جواب ورکوي: که الله نه وای نو د عالم به هم نه وای. دا چې عالم شته نو بلا شکه چې الله موجود دی. که په دې ډول جواب سره نتیجې ته ورسیږي، د وسوسې خاوند زیانمن کیږي نه. خو که هر کله خپل وخت او انرژي په داسې مسایلو مصرف کړي او په علمي مسلو هم واقف نه وي او نه وي پرې خبر، نو بیا د بې ایمانۍ لور ته روانېږي او هغه طرف ټینګوي. نو که یو څوک غواړي چې ارادتاً په داسې مسایلو کې فکر وکړي، لومړی باید په ایماني مسایلو پوره ځان پوه کړي او بیا فکر وکړي. هغه چې په حقیقت نه وي پوه او غواړي حقیقت معلوم کړي، په داسې حال کې باید په ښو او بدو پوه سي. ځکه که نه وي پرې پوه، نو بیا کیدای سي د ناپوهۍ لوري ته روان سي. یو وخت یو بدبخته امام په دا ډول مسایلو خپله دنیوي او اخروي خوشحالۍ او سعادت له لاسه ورکړ. هغه په دې ډول: یو ورځ چې کله یې ځای جارو کوي او په دې خاطر چې دوړې ونه کړي، هغه ځای او پاشي کړ. په دې وخت کې په تصادفي ډول د مځکې د اوبو څاڅکي پر دیوال وسوه او په دیواله کې انځور جوړ کړ، یا شیطان هغه ته داسې ورڅرګند کړ. د بدبخت سړي دستي د ځان څخه دا سوال وکړ چې د دې دیوال په ډول چې انځور جوړ سو، دا کائنات په تصادفي ډول جوړ شوي دي. دا پرېکړه هغه له دینه باسي او وروسته کېدای سي چې نوموړی د دین ډېر سخت دښمن هم سي. که چیرې هغه تر دې پرېکړې د مخه د ایماني حقیقتونو او د رب په اړه معلومات زده کړي وای، نو بیا به یې بېطرفه پرېکړه کړې وای او نه به زیانمن کېدلی. د شیطان دې هیلې څخه د ژغورلو لپاره خاصتاً د ایماني مسایلو په اړه باید ډېره مطالعه وسي او تفسیر شریف ولوستل سي. د شیطان غوښتنې. د ایمان د حقیقتونو په وړاندې راتلونکې تر ټولو مهمه وسوسه دا ده چې وسوسه کوونکی انسان امکان ذاتي او امکان عقلي سره ګډوي. امکان ذاتي یو شی په اصل او ذات کې امکان ولري. امکان عقلي یو شی د عقل په نزد امکان ولري، چې د دې دواړو ترمنځ غرونه توپیر شته. که چیرې یو انسان په امکان ذاتي او امکان عقلي باندې پوه نه وي، نو که د امکان ذاتي یو شی وویني، هغه په عقل او ذهن کې ممکن بولي. حال دا چې د علم کلام قاعده دا ده: یو شی چې په ذات کې امکان موجود وي، پوره او سم علم ته زیان نه رسوي او هغه له حکمه نه باسي. مثلا په دغه دقیقه کې د هلمند سیند بهیږي، دا یو امکان ذاتي دی. سیند بهیدل د سیند ذاتي امکان دی، او دا چې په سترګو یې هم ووینو او د اوبو د خصوصیاتو څخه یو هم د اوبو بهیدل دی، نو دلته مو سمه خبره وه. او بل دا چې د هلمند سیند اوس هم موجود دی، نو دا امکان ذاتي دی.
او که ذهناً هم د دې احتمال په اړه فکر وکړو موږ ته زیان نه رسوي او شک شبه نه راته پیدا کیږي. د هلمند د رود په اړه زموږ عقیده هم نه خرابوي. مثلا دغه لمر په امکان ذاتي سره کېدلی سي چې سهار راوخیږي او ماښام ولبیږي. او یا هم دا احتمال چې لمر به سهار راخیږي او بل سبا سهار بلویږي. دا ډول احتمال هم زموږ ایمان ته زیان نه رسوي. یا هم د ایمانی حقیقتونو څخه یو چې یوه ورځ به دا دنیا له منځه ځي او آخرت به راځي. خو شیطان موږ ته وسوسه رااچوي چې که یو ځل آخرت نه و، دا ډول وسوسه زموږ ایمان ته زیان نه رسوي. او دا هم باید له یاده ونه باسو چې بې له کوم دلیله د احتمال منځته راتګ هیڅ اهمیت نه لري. دا د فقه د اصولو څخه یو اصل دی. نو د دین او ایمان په اړه چې کومې وسوسې موږ ته راپیدا کیږي هغه بې له کوم دلیله دي، نو ځکه هیڅ اهمیت نه لري. تر دې ځایه پورې مو دا زده کړل: اول، هغه وسوسې چې د ایمان د حقیقتونو په اړه راته پیدا کیږي هغه نه زموږ ایمان او نه هم زموږ عقیدې ته زیان رسوي. دوهم، دغه وسوسې د زړه تصدیق او د عقل منل سوي نه دي، بلکې بې ځایه خیالات، وهم او تصورونه دي چې په خیال کې راګرځي. دریم، بې له کوم دلیله منځته راتلونکی احتمال هیڅ اهمیت نه لري. قرآن کریم دا راته فرمایلي چې په ایمانی مسایلو کې وسوسه ګناه نه ده. دا باید له یاده ونه باسو. هغه مار چې په هنداره کې معلومیږي هغه چې چل نسي کولی. د اور د نوم په اخیستلو سره انسان نه سوځل کیږي، او د خیرن شي عکس هنداره نه خیرنوي. نو د خیال په هنداره کې د کفر او شرک عکسونه، خراب تصورونه، بدې خبرې ایمان ته زیان نه رسوي او انسان له دین څخه نه باسي. د انسان د عمل د صحیح والي او غلط والي په اړه وسوسه. د انسان د عمل په وړاندې تر ټولو ستره او ډېره لیدل شوې وسوسه دا ده چې عمل کوونکی د خپل عمل د صحیح او غلطۍ په اړه وسوسه کوي. هغه خلک چې د دغه ډول وسوسې ښکار شوي دي د هغوی څخه به مو دا ډېر اورېدلی وي چې څو ځله یې اودس تازه کړی وي، ځکه دوی فکر کوي چې کوم اندام به راڅخه وچ پاته وي. غسل په ډېره موده کوي تر څو د بدن کوم ځای وچ ورڅخه پاته نسي. څو ځله یو لمونځ تکراروي ځکه غلطي احساسوي. حتی کله چې د لمانځه نیت وتړي دا وسوسه ورته پیدا کیږي چې ما نیت سم وتړی که یا بیا نیت تړي او څو ځله نیت تړي. دا وسوسه درې علاج لري. اول، د فقه په علم پوهېدل او په دې ډول د عمل او کړنې اندازه ورته معلومېدل، ځکه د دې وسوسې د پیدا کېدو لوی سبب
د مربوطه کس جهالت دی. که چیرې څوک په دې پوه وي چې کم عمل او کمه کړنه څومره حد او اندازه لري، بیا شیطان د هغه عمل او کړنې په اړه وسوسه نسي ورته پیدا کولی. اوس هم یو څو د فقه مسایلو ته راځو. په حنیفي مذهب کې که کالي دومره خراب او چټل سي چې د لمانځه معنی ګرځي، خو په کالو کې د چټلۍ ځای معلوم نسي، د ټولو کالو او پریوللو ته اړتیا نسته. د کالو یوه برخه پریولل سي کافي او بسنه کوي. که څه هم چټلي د کالو په بل ځای کې وي او پریولل سوی بل ځای وي، خو دا کالي پاک دي او لمونځ پکښې روا دی. دوم، که یو څوک په دې نه پوهیږي چې په 4م رکعت کې دی او که په 3م، او په دې اړه وسوسه ورته پیدا سي، نو بیا دې فکر وکړي، قوي فکر چې په هر رکعت کې و، هغه رکعت ته دې ادامه ورکړي او خپل لمونځ دې وکړي او سجده سهو دې هم نه کوي. په دې ډول که د لمانځه رکعتونه لږ سوي وي او که ډېر سوي وي، لمونځ یې صحیح دی، ځکه انسان خپل تر وسه مکلف دی. دریم، که چیرې یو څوک له تشنابه راووځي او بیا ګمان وکړي چې په تشناب کې پر کالو څاڅکي سوي دي او دا فکر یې په کوم خاص دلیل نه وي، نو بیا پر کالو د اوبو څاڅکي پاشي تر څو دا څاڅکي د تشناب د څاڅکو سره ګډ سي. بیا پسې وګرځي تر څو د تشناب څاڅکي پیدا کړي، خو پیدا یې هم نه کړي. کالي یې پاک دي، که څه هم په واقعي ډول د تشناب څاڅکي پرې سوي وي. څلورم، که یو څوک اودس تازه کړي او بیا ګمان وکړي چې یوه عضوه یې نه ده پرېوللې، نو د حنیفي مذهب په نزد یوازې باید هغه عضوه چې ګمان کېږي نه یې ده پرېوللې پرېولي. ټول اودس تازه کولو ته اړتیا نشته. او که نوموړی کس هر وخت دا ډول فکر کوي، بیا نو دا شک او شبه ده او د وسوسې په توګه منل کیږي، او پر هغه عضوه چې نوموړی کس شک او شبه لري نه دی پرېولي. که څه هم د اوداسه پر وخت هغه عضوه ځینې پاته سوي وي، نوموړی د دې مسؤل نه دی او اودس یې صحیح دی. پنځم، پر لمانځه ولاړ یو انسان د صورت ویلو او یا هم تر صورت وروسته دا ګمان او شک وکړي چې الحمدلله مې نه ده ویلې، خپل د شک او شبې په خاطر دې بیا نه وایي، ځکه چې الحمدلله باید د لمانځه په سر کې وویل سي. د داسې وسوسې په وخت کې باید فکر وسي چې الحمدلله مې د صورت له مخه ویلې ده. شپږم، که یو څوک اودس تازه کړي او بیا یې دا نه وي په یاد چې اوس اودس لرم که یا، په داسې حال کې اودس صحیح دی، ځکه چې د اودس تازه کول یقین او کامل معلومات دي، د اودس ماتېدل یې نه دي په یاد، نو دا یو شک او شبه ده. شک او شبه اصلي معلومات له حکمه نسي ایستلی. دا چې زموږ دا اثر د فقه او فتوا اثر نه دی او د وسوسې په اړه خبرې کوو، نو خپل اصلي موضوع ته راځو.
تر اوسه چې مو کومې فقهي فتواوې واورېدلې دا باید زده کړو چې په دین کې سختي نشته، دین اسانتیا ده. هغه څوک چې دین یې پر ځان سخت کړي اصلا هغوی په دین سم نه دي خبر او د فقه د مسایلو څخه ډیر لرې دي. دغه وسوسه باید هیڅ کله د اهل سنت خاوندان تر تاثیر لاندې را نه ولي، ځکه چې د اهل سنت په نزد الله جل جلاله چې کوم شیان امر کړي هغه ښه دي او کوم شیان چې یې منع کړي هغه بد او خراب دي. یعنی د امر سره ښهوالی او د نهي سره بدوالی تعبیروي. مثلا شراب خراب شی دی او الله جل جلاله هغه ته بد ویلی او منع کړی دی. د اوبو پاکوالی هم له دې امله چې الله جل جلاله حلال ورته ویلی دی پاکی دی. یا هم د غوی غوښې حلال دي او د خنزیر غوښې حرامي او منع دي. د عمل ښهوالی او بدوالی د بنده په علم پورې اړه لري او په هغه توګه ټاکل کیږي. مثلا یو مسافر داسې ګمان کوي چې اوبه نشته ورسره، د لمانځه لپاره تیمم کوي او لمونځ کوي، تر هغه وروسته خپل په شانو کې اوبه پیدا کوي. دغه انسان د امام اعظم او امام محمد په نزد لمونځ نه راګرځوي، ځکه دې سړي په دې علم نه درلود چې اوبه شته او خبر هم نه و پرې. چې علم نه وي توان هم نشته، چې توان نه وي مسؤلیت هم نشته. لکه څنګه چې اوبه نه یې تیمم صحیح کېږي، خو سړی چې د اوبو د شتون څخه خبر نه و په تیمم یې لمونځ وکړ لمونځ یې صحیح دی. د دې په سبب د یو کار ښهوالی او بدوالی د بنده په علم پورې اړه لري. بنده د اوبو په شتون نه و خبر، نو د اوبو په شتون کې تیمم وکړ. دا عمل د اوبو په شتون کې بد و، خو دا چې دی په خبر نه و د ده لپاره ښه او جایز عمل وګرځول سو، ځکه چې د عمل ښهوالی او بدوالی د دنیا له نظره نه بلکې د آخرت له نظره ټاکل کیږي. نو له همدې امله که تاسې اودس تازه کړئ یا لمونځ وکړئ، ستاسې اودس یا لمونځ نیمګړتیاوې ولري او تاسې په خبر نه یاست، ستاسې اودس او ستاسې لمونځ دواړه صحیح دي. نو لنډه خبره دا ده چې په اسلام کې د عمل ظاهري شکل لپاره چې آیا صحیح سوی به وي وسوسه مه کوئ. دا ووایاست چې قبول سوی دی، اما مغروره کیږئ هم مه. دریم ملهم: واقعا په دین کې سختي نشته او څلور مذهبه حق دي. نو په داسې حال کې د انسان عمل په دغو څلورو مذهبو څخه په یوه کې هم سم وي کافي دی، ځکه چې تر عمل وروسته تقلید جایز دی. مثلا د حنیفي مذهب اودس د وجود په وینې کېدو ماتیږي، او که یو حنیفي لمونځ وکړي او تر سلام ګرځولو وروسته د لاس څخه راوتلې وینې وویني لمونځ نه راګرځوي، ځکه د شافعي مذهب په نظر وینه اودس نه ماتوي او تر عمل وروسته تقلید جایز دی. مګر که حنیفي مذهب دا وینه د لمانځه پر وخت وویني یا یې تر لمانځه د مخه وویني
او بیا هم اودس تازه نه کړي او لمونځ وکړي بیا یې نو لمونځ نه دی صحیح او باید رویه ګرځوي. په اول حالت کې په وینو نه و خبر او لمونځ یې هم خلاص سوی و نو لمونځ نه راګرځوي. په دوهم حالت کې لمونځ نه دی خلاص سوی او تر لمانځه د مخې هم وینه لیدلې او اودس هم ځینې هېر سوی نو لمونځ باید راوګرځوي. یعنې مهمه خبره دا ده چې انسان په غلطۍ او خطا خبر نه و. مثلا د امام یوسف مذهب پلویان په حمام کې غسل کوي او د جمعې لمونځ کوي. تر لمانځه وروسته دا ورته معلومیږي چې په څا کې مړ سوی موږک و. په حنیفي مذهب کې په څا کې مړ سوی موږک اوبه مرداروي او د امام یوسف مذهب لمونځ نه دی صحیح سوی. خو هغوی په داسې حال کې دا وایي چې موږ د خپل شافعي ورونو قاعدې څخه ګټه اخلو. په هغه څا کې چې تر 15 خمه اوبه ډېرې وي موږک یې نسي مردارولی. نو په داسې حال کې راځئ چې د عمل وسوسه وغورځوو او شیطان ته ووایو چې زموږ دا وسوسه زور او قوت دی. دا خبره ګرانه ده چې د عمل صحیح او غلط څرګند کړو. نو دا خبره د دې ضد ده چې دین اسانه دی خو زموږ ګټه د دین په اسانتیا کې ده. البته چې زما عمل حق او مناسب دی او دا زما لپاره کفایت کوي او زه په ډیر قوي عزم سره دا وایم چې کېدای شي زما په عمل کې ستونزه وي. زه خپل پر ګناه اعتراف کوم او الله ته ورګرځم او د هغه د رحمت غوښتنه کوم. زما ضعیف عملونه دی الله را قبول کړي. زه واقعا عاجزه بنده یم ځکه چې وسوسه کوونکی باید عاجزي وکړي او مغروره ونه اوسي چې زما عمل حتما قبول سوی. خو په ذهن کې باید دغه خبره وي او تل د خدای څخه مرسته وغواړي.